بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اولیدونکو، نیکی هیله سلامونه. الله دې وکړي چې ټول تر دې دمه د کامل صحت په لباس نغښتي وئ. زه ډاکټر عصمت الله څپان د داخله امراضو متخصص. نن د نومبر 14 نیټه د شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت غواړم چې یو څو مهم ټکي د دې بدمرغه او وژونکې ناروغۍ په اړه ستاسو سره شریک کړم. لیدونکو، د شکر ناروغي لکه څنګه چې له نوم څخه یې څرګندېږي، دا په بدن کې د خوږو یا د ګلوکوز د مقدار د دوامدار لوړوالي له امله رامنځته کېږي چې په پایله کې د بدن مختلف غړي اخته کوي. دغه ناروغي د بدن په ټولو غړو اغېز شوي، خو په ځانګړې توګه زړه، دماغ، عصبي سیستم، د بدن دفاعي سیستم، سترګې او پښتورګي اخته کوي او په ټوله کې د بدن په ټولو اعضاو باندې منفي اغېز شیندي. که چېرته خدای مکړه دغه ناروغي او په وینه کې د خوږو د ګلوکوز کنټرول په وخت ترسره نشي او تشخیص په وخت ترسره نشي، نو دا هغه څه دي چې په بدن کې بیا د همدغه یاده شوو اعضاو د خرابېدو باعث کېږي. د ناروغ د پښتورګو د دایمي فلج خرابېده باعث کېږي، د سترګو د ړندېدو، د نظر د خرابوالي باعث کېږي، همدارنګه د دماغي حملې یا د بدن د فلج باعث کېږي، د زړه د حملې، همدارنګه د بدن د وینې د رګونو د بندښت باعث کېږي او د عصبي سیستم د اخته کېدو باعث کېږي. همدارنګه په ټوله کې د بدن دفاعي سیستم کمزوری کېږي او مختلف میکروبونه په بدن باندې حمله کوي او د ناروغ آن د مړینې باعث هم کېدلی شي. خو هغه څوک چې بیا په ښه ډول دغه ناروغي کنټرول کړي، د ډاکټر سپارښتنې، د هغه توصیې په خپل وخت عملي کړي، خپل هغه دوا په خپل وخت استعمال کړي او ورسره څنګه غذایي رژیم، پرهیز او فزیکي سپورت په وخت اجرا کړي، نو دا به هغه مهم موارد وي چې د دې بدمرغه او وژونکي آفت په کنټرول کې یو مهم رول ولوبولی شي. د نړۍ په کچه 830 میلیونه خلک د دې آفت څخه ځورېږي او دا هغه راپور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې بیان کړی دی. افغانستان هغه هیواد دی چې 12.3% وګړي په دې آفت باندې اخته دي او د نړۍ په کچه هر کال تقریبا 6 میلیونه خلک د دې بدمرغه آفت څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. داسې هم ویل کېږي چې د نړۍ 400 میلیونه خلک د شکر د اخته کېدو په خطر کې دي. په دې معنا چې پري ډایبټیس لري، شکر لوړ دی خو دوی ورڅخه خبر نه دي، پرهیز هم نه کوي، خپل وزن هم نه کنټرولوي، شکر او فشار هم نه کنټرولوي، فزیکي تمرین هم په وخت نه اجرا کوي. نو دا به هغه مهم څه وي چې د شکر خطر زیاتوي او د شکر پیښې په نړۍ کې اضافه کولی شي. د دې آفت د تشخیص په خاطر یو شمېر معاینات اجرا کېږي او دې ترڅنګ په ناروغ کې کوم ګیلې او شکایت رامنځته کېږي، مریض کومې نښې لري. کله چې په وینه کې شکر خواږه لوړېږي نو ناروغ خوله وچیږي، د تندې احساس کوي، اوبه زیاتې څښي، تشې متیازې یا ادرار زیاتېږي، ناروغ د ضعیفۍ، د ضعف، د ګنګسیت احساس کوي. ځینې خلکو کې خصوصا په ښځینه‌وو کې وړاندې له دې چې دغه نښې څرګندې شي، دوامدار شکل، متکرر تکراري سوزاک پیدا کېږي، د اطراحي سیستم د مثانې میکروب پیدا کېږي. کله چې ورته شکر ټیسټ معاینه کېږي نو شکر پکې تشخیص کېږي. بل دغسې کسانو کې زیاتره د دید مشکل پیدا کېږي. دوی چې کله چې لومړی پکې شکر تشخیص کېږي، دوی د خپل نظر د کمښت څخه شکایت لري. نو دغه هغه مهمې نښې او ګیلې دي چې په ناروغ کې راڅرګندېږي. دوستانو، نور خپلې خبرې نه اوږدوم، کیدای شي ستاسو د ستړیا او خستګۍ باعث شي. د نورو مهمو طبي معلوماتو لپاره زما د فیسبوک پاڼه عصمت الله څپاند په همدې نوم ده، وڅارئ، فالو او دغه موضوعات د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.
ستاسو د ټولو د پام او توجه څخه یوه نړۍ مننه. تل خوشحاله، صحتمند او سوکاله اوسئ. ډېره مننه.